نیکې هیلې احترامات مې ومنئ ملګریو. ستاسو ورور ستاسو ملګری خلیل افسان افریدی در سره یو ځل بیا مخاطب یم د لفظونو او ښکلاګانې د پاڼې د لارې. کتونکو او اورېدونکو نن زموږ سره یو ستر شخصیت یو ستر ادبي لیکوال موجود دی چې سر افریدی هیڅ د تعارف محتاج نه دی. د قوم افریدي در ادمخیل سره تعلق ساتي. خوشقسمتي هم ګڼو چې د دوی ترڅنګ موږ ناسته کوو. غوښتل مې چې ملګریو له به پته هم وي، داسې ملګري به وي چې هغوی له به معلومات نه وي چې کیسر افریدی څوک دی، په کومه خاوره باندې ژوند کوي، کوم قوم سره تعلق ساتي. نو نن د هغوی سره موږ د هغوی ترڅنګ ناست یو، غواړو چې هغه هم د تاسو سره د هغوی تاثرات، د هغوی کلام، د هغوی خبرې اترې شریکې کړو. کیسر افریدي صاحب په پروګرام د لفظونو ښکلاګانې کې تسلیم مشي. په خیر راغلی یم. په خیر راغلو ستړی مشي. خوشحاله اوسئ. مننه مو کوم. کتونکو لکه څنګه مو ذکر وکړو چې سر افریدی چې کوم دی هیڅ د تعارف محتاج نه دی. ما خو ته وایي چې در ادمخیل سره تعلق ساتي، خو د دوی نه موږ ټیم راخیستی دی. دوی ټیم ډېر قیمتي دی. استاد محترم پوښتنه نه یوه لرم چې نوی کول د موږ کوم لیک کوي، د دوی نه تاسې څومره مطمئن یو، تاسې څه امید لرو چې آیا دوی به د پښتو ادب دپاره، د ژبې دپاره، د قوم دپاره د دوی د لیکنه په کار راشي، او که هسې بس یو وخت به پس په ځان باندې بې واړوي تېر به شي؟ جی بالکل خبره صرف زمونږ د نوي کول تر حده نه دی، بلکې که موږ په وسیع تناظر کې ورته وګورو که نه، نو هر یو دور چې دی په هغې کې د ښه معیار او د ټیټ معیار او د اسک معیار او د متوسط معیار خلک وي. بیا داسې دی چې دا دورونه چې دي دا په خپل یو چاڼ لري. د هغې چاڼ نه ځینې خلک چې دي هغه همیشه دپاره راپاتې شي، او کم چې د کمزوري معیار خلک وي هغه ګمنامۍ ته لاړ شي. یعنې ته اندازه کولی شي چې د خوشحال خټک او رحمان بابا په دور کې به دغسې ډېر شاعران موجود وو، د قسم قسم معیار شاعران به موجود وو، خو د وخت د چاڼ نه چې ووتل نو موږ ته همدغه خوشحال او رحمان او حمید او کاظم خان یا علي خان دغه شاعران راپاتې شول. نو زموږ د ننني دور خاص کر د زلمي کول په باره کې هم زما همدغه رای ده چې په دې کې به د ښه معیار خلک هم وي، د ټیټ معیار خلک به هم وي، د متوسط معیار خلک به هم وي. او دا دی چې په روان حالت کې موږ د چا په باره کې دا پیشګویي نشو ورکولی. که تاسو کتلي وي کله چې ریس وي په دې کې څوک مخکې روان وي، څوک وروسته روان وي، څوک په منځ کې روان وي، بیا ډېر حیرت انګیز سچویشن هله موږ ته په نظر راشي چې کوم مخکې په قطار کې روان وي وروستو پاتې شي، وروستو چې یا مخکې لاړ شي. په دې بنیاد د ادب په روان عمل کې موږ د چا باره کې پیشګویي نشو کولی. البته موږ دا ویلی شو چې په دې خلکو کې د وخت د چاڼ نه به موږ ته خاص کسان راپاتې کېږي، یعنې راتلونکو نسلونو ته، او نور چې کم د کمزوري معیار خلک وي نو هغه به ظاهره د ګمنامۍ ته لاړ شي. صحیح. استاد محترم په ژوند کې بالکل لیدل کېږي، په سوشل میډیا لاره به موږ د تا نامه اورېدله، ملاقات هم نه و شوی در سره. الحمدلله نن د سره هغه ملاقات هم وشولو. موږ خو دومره خوشحالي محسوسوو چې څه حد یې نشته، په هغه موږ په لفظونو کې بیانول موږ له به ډېر ګران پرېوځي. ته څه محسوسوې؟ مشاعره دې وکړله، ورې کتله، لیکوالان دې واورېدل، زلمي لیکوالان دې واورېدل، د دوی د شعرونو نه د تو څه نظر دی؟ آیا مطمئن یې د دوی د شاعرۍ نه، د دوی د کلام نه مطمئن شوې او که نه؟ داسې دی چې ادب په هوا کې مزل نه کوي. د ادب دپاره د کلاسیک یا د روایت پاخه بنیادونه هم پکار وي. نو موږ سره چې کلاسیک موجود وي، موږ سره چې قدیم موجود وي، د هغې په بنیاد باندې موږ په مخ په وړاندې مزل کولی شو او جدید ته داخلېدی شو. نو زه دا ګڼم چې دلته په خیبر کې چې کوم زموږ یو ډېر مضبوط روایت د شاعرانو موجود دی، د حمزه صاحب په شکل کې، د ناظر شنواري په شکل کې، منتظر په شکل کې، یا د خیبر په شکل کې. نو دا روایت چې دی دا د دې خبرې پیشخمه دی چې د دې سیمې کم نوي لیکونکي دي، نو هغوی به د خپل دې روایت په بنیاد باندې مخ په وړاندې ډېر په تیزۍ سره جدید ادب ته ځان داخل کړي. او کله چې دوی د نوي وخت نوي ادب ته ځان داخل کړو نو زما یقین دی چې د دې مزل به بیا ډېر حوصله افزا وي. صحیح. استاد محترم د موږ نوی کولو وسره لږ دا زوړه به سره شامل کړو، داسې تعصب ښکاره شوي دي.
د اتفاق د یووالي لپاره څه کول پکار دي؟ کشرانو لپاره، مشرانو لپاره چې د یووالي راشي په ادب کې او په قوم کې څه کول پکار دي؟ ګوره دې کې دوه خبرې وي. یو خو دا وي چې په تهذیبي حواله چې کوم قومونه ډېر پرمختګ یې کړی، مخکې تللي دي، د کتلی شي زموږ په مقابله کې د هغوی په منځ کې تعصبات هم نه وي، کرکې هم نه وي، جنګونه هم نه وي، اختلافات هم نه وي، یا کوي ډېر کم وي. د هغې سره په پرتله چې موږ خپل ځان ته ګورو، موږ ته دا منل پکار دي چې په تهذیبي حواله موږ دومره پرمختګ نه دی کړی، پیشرفت موږ نه دی کړی. همدغه وجه ده چې موږ د تهذیب هغه معیار ته نه یو رسېدلي، کوم مقام په کوم معیار باندې چې د خلکو د منځ نه دا واړه تعصبات چې دي دا رخصتېږي. خو ظاهره ده زموږ د هلې ځلې، زموږ د هڅې، د لیکنې، د مشاعرې یا د ادب چې نور څومره اکټیویټیز دي، نو ظاهره دا د همدې دپاره دي. دا یو تهذیبي عمل دی، دا یو تهذیبي سفر دی، او دا سفر که نن به د ډېرو تضاداتو ښکار وي، خو څومره چې مخ په وړاندې ځي، توانه کېږي، بشپړیت پکې پیدا کېږي، نو هومره به دغه تعصبات، دغه اختلافات، دغه تربګنې یا نا اتفاقي دا به هم د منځ نه ځي انشاءالله. استاد محترم، د موږ نوی کول چې کوم شعرا ملګري دي، دوی د اصلاح او چې چا نه اخلي په هغه کې دوی شرم محسوسوي. د تاسې په دا اړه څه نظر دی؟ دوی به مخکې پرمختګ وکړي بغیر د استاد نه؟ زما خیال دی که څوک ما نه ذاتي تپوس وکړي، نو ما په خپله چې کوم ادبي سفر کړی دی، نو ما د کوم استاد د سوري لاندې نه دی کړی. البته ټول پښتو ادب چې دی دا زما استاد دی، اردو ادب لوستلی شم هغه زما استاد دی. خبره د زده کړې ده او د یو تن د ذاتي ذوق او خواهش پورې ده. که هغه وغواړي نو هغه د ادب مطالعې ته ځان داخلولی شي په داسې حالاتو کې چې هغه د ادب، د اردو ادب، پښتو ادب، انګریزي ادب نه زده کړه کوي، نو د هغه دپاره هېڅ ضروري نه دی چې خامخا د یو استاد د سوري لاندې موجود وي. همدغه کتابونه همدغه استادانو لیکلي دي او موږ ته د دې مقصد دپاره پرېښي دي چې موږ دې دا ولولو او څه چې موږ زده کول غواړو چې هغه ته زده کړو. صحیح. استاد محترم، لکه مطالعه ډېره ضروري ده. مطالعه بیخي ضروري ده، ځکه چې دا یعنې موږ د مثلا د پښتو ژبې ادب یا بحیثیت مجموعي ټول عالمي ادبیات شي، د مطالعې د لارې موږ ته دا معلومېدی شي چې د دنیا ادب چې دی دا په نن وخت کې په کوم سټیج ولاړ دی. نو موږ ته اول هغه سټیج ته ځان رسول، هغه سټیج ته ځان متعارف کول دي. د هغې نه پس ته که موږ په چرې مخ په وړاندې مزل کوو، نو دا مزل چې دا به زموږ دپاره د جدید مترادف وي. په داسې صورت کې موږ د جدید طرف ته ډېر زر مزل اختیارولی شو. او که چرې موږ پریکټیکلی د ادب هغه سټیج ته ځان رسوو، نو په داسې دغه کې موږ نه ډېره زیات وخت به لګي. نو مطالعه ډېره زیاته ضروري ده. مطالعې په ذریعه موږ ډېر په لږ وخت کې دغه سټیج چې دی دې ته خپل نظر رسولی شو. استاد محترم، په اخره کې نه غوښتنه کوم، تاسو ټایم ډېر قیمتي دی، عنایت را باندې وکړه او کلام را سره شریک کړه چې کتونکي هم ترېنه خوند واخلي او موږ ترېنه هم خوند واخلو. ماشاءالله د تاسې الیک چې کوم د هغه معموله یو درسګاه حیثیت لري. دا یو غزل دی، لږ جدا ستا له قدمه هم قدمه، لږ جدا ستا له قدمه هم قدمه، لږ جدا ستا له قدمه هم قدمه، په کلار کلار به زما هم قدمه، او بې مرامه کائنات مې په سر پروت دی، بې مرامه کائنات مې په سر پروت دی، دا پنډوکې خو به وړمه هم قدمه. او شعر دی، په سلګو سلګو روان یو خو روان یو، په سلګو سلګو روان یو خو روان یو، غم دې مه وی زما زغمه هم قدمه، غم دې مه وی زما زغمه هم قدمه. او ټکه ټکه درنه لاړمه تحلیل شوم، ټکه ټکه درنه لاړمه تحلیل شوم، ما را یوځای کا کلمه هم قدمه، ما را یوځای کا کلمه هم. او د پر هر سړي کې مې نورې لیوانۍ شوې، د پر هر سړي کې مې نورې لیوانۍ شوې، دا دې څه وکړل مرحمه هم قدمه، دا دې څه وکړل مرحمه هم قدمه. او هم قدمه دومره شاته ګرځېدلم
هم قدمه دومره شاته ګرځېدلم زه چې څومره وړاندې تلمه هم قدمه او آخري شعر دی د قیصر لیونی لار د بدرګه کړه د قیصر لیونی لار د بدرګه کړه بس منمه دی منمه هم قدمه ډېره مننه ډېره الله استاد محترم د تاسو وخت قیمتي دی موږ بیا نه وختونه د شعرونه ونه کړله استاد محترم د پروګرام په آخره مرحلو کې یو ځل بیا د تاسو غرونه و نړۍ مننه کوو چې موږ له په پروګرام کې وخت راکړو ډېره مننه ستاسو مننه کوم چې موږ ته د خبرو یو موقع راکړله او خپل ورسره زموږ تعارف وکړو ډېره مننه استاد محترم پروردګار عالم د تاسو مشرانو سیوری د موږ د سرونو نه لرې کوي استاد محترم که کوم پیغام لرئ نو بالکل بشپړه توګه باندې کتونکو له ورکولی شي پیغام دپاره خو ډېر غټ سړی په کار وي زه ګڼم چې زه دومره غټ سړی نه یم بس صرف دومره پیغام دی چې کوم کار ته چا خپل ځان وسپارلو په هغې کې د کامیابۍ د ټولو نه غټه یو کوم منصر چې دی نو هغه د هغه سړي اخلاص وي چې څومره هغه مخلص وي او عمره په هغه کار کې په هغه میدان کې د هغه نوم او نمود او هر څه قابل اعتبار وي ډېره مننه استاد محترم کتونکو او اورېدونکو دا و کیسر افریدی چې ګټورې خبرې مو ترې واورېدلې د نسیم صاحب په دغه شعر باندې نه غواړم اجازت وایي چې را دې شي او ستر کیسر دې ولولي را دې شي او ستر کیسر دې ولولي چا وایي چې پښتو کې افلاطون نشته په لوی او بخونکي خدای م سپارم د لوی الله په امان